السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې آی پی ایل یو ډېر غټ مشکل سره مخ کېدلی سي. دغه کوم مشکل ده دغه به زه تاسو ته وایم، او بل به زه تاسو ته دغه د افغانستان ځوان لوبغاړي یعنې 19 کلن ټیم ته ویزې اوسه پورې راغلي دي، او که ویزې ورته نه دي راغلي دغه باره کې به هم زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم، او بل به زه تاسو ته دغه بنګلادیش پریمیر لیګ په هکله به م یو خبر درکړم، او سبا ته په بیګ بیش لیګ کې یوه ډېره زبردسته لوبه هم ترسره کیدونکې ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. لازمه ورزه تاسو ته دغه آی پی ایل لیګ په هکله باندې یو خبر درکوم چې آی پی ایل هندوستان خو دغه کوشش کوي چې آی پی ایل به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو زه به تاسو ته وایم چې په هندوستان کې په یو ورځ کې 15 لکه کسان په کرونا وایرس باندې اخته کیږي. یعنی دوباره هندوستان کې دغه وایرس چې کوم د ډېر په تیزۍ سره په خپرېدونکې ده، نه تنها هندوستان کې بلکې خارجي ملکونه ټول ملکونو کې دغه وایرس ډېر په تیزۍ سره خپرېږي. نو د وایرس دومره په تیزۍ سره خپرېدل آی پی ایل ته ډېر غټ مشکل جوړولی سي. که آی پی ایل ترسره کیږي هندوستان آخري اپشن به دغه وي چې دا په بل هیواد کې ترسره کړي، یا دوبۍ کې ترسره کړي، یا کوم بل ملک کې ترسره کړي. حالانکه هندوستان خو وایي چې فلحال موږ دغسې فیصله نه ده اخیستلې، حالاتو ته په کدو سره به موږ فیصله واخلو، یا خو به که چېرته هندوستان کې حالت بیخي خراب سي نو دغه آی پی ایل به په بل هیواد کې ترسره کیږي، او یا به دغه آی پی ایل بیخي ترسره کیږي نه. زه به تاسو ته دا وایم د هندوستان دغه داخلي ټورنمنټونه څومره هم دي، دغه 500 ورځې لوبې، ټیسټ لوبې، شل ورځې لوبې، داخلي ټول ټورنمنټونه هندوستان معطل کړي دي، یعنې کینسل کړي دي. دغه به د همدغه وایرس په وجه باندې دغه وایرس آی پی ایل ته هم غټ مشکل جوړولی سي. بل به زه تاسو ته وایم چې دغه د افغانستان انډر 19 ټیم چې کوم ده اوسه پورې ورته بدبختانه ویزې نه دي راغلي. حالانکه سبا ته د افغانستان انګلینډ سره چې تمریناتي لوبه په انډر 19 ورلډ کپ کې ترسره کیدونکې وه، خو د افغانستان ټیم اوسه پورې دوبۍ کې ده. که چېرته راتلونکې 2 ورځو کې افغانستان ځوان لوبغاړو ته ویزې رانغللې نو بیا به د افغانستان 19 کلن ټیم په نړیوال جام کپ کې لوبه نسي ترسره کولی. نو دغه ډېر د تشویش خبره ده چې لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ یعنې تاسو وګورئ اوسه پورې ورته ویزې نه دي ترلاسه کړي. اصل کې ویسټ انډیز خو ویزې ورکړې دي، خو مشکل چې کوم ده هغه د لندن ویزې دوی ته نه دي راغلي. دوی به د لندن له لارې نه هلته ویسټ انډیز ته ځي، نو ځکه لندن ورته اوسه پورې ویزې نه دي ورکړي. بل به زه تاسو ته بنګلادیش پریمیر لیګ په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې بنګلادیش پریمیر لیګ کې د افغانستان مجیب زدران او د نه علاوه نوین الحق نجیب زدران دغه لوبغاړي مخ ایستل سوي دي، شهزاد محمدي مخ ایستل سوی ده. خو سریلانکا چې کوم ده به د سریلانکا لوبغاړو ته اجازه نه ده ورکړې، هغه لوبغاړو ته اجازه نه ده ورکړې کوم چې د سریلانکا ملي ټیم کې لوبه ترسره کړي. 9 لوبغاړو ته اجازه نه ده ورکړې، NOC نه ده ورکړې، او ورته ویلي دي چې تاسو په بنګلادیش پریمیر لیګ کې لوبه نسئ ترسره کولی. اوس بنګلادیش کرکټ بورډ همدغه کوششونه کوي چې د دغو لوبغاړو په ځای باندې نور لوبغاړي واخلي. حالانکه ډیوین براو یو د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ده، اوس خو ریټایر سوی ده، هغه هم د یو ټیم له خوا نه اخیستل سوی ده. او بل طرف ته بیا سریلانکا ورته ویلي دي چې دغه کوم لوبغاړي چې ملي ټیم کې لوبه نه ترسره کړي یا کانټریکټډ لوبغاړي نه، نو هغوی کولی شي په بنګلادیش پریمیر لیګ کې لوبه ترسره کړي. بنګلادیش پریمیر لیګ به که خیر د همدغه میاشتې په 20 تاریخ باندې که خیر بنګلادیش کې شروع کیږي. د نه علاوه به زه تاسو ته ساوت افریقا نه یو خبر درکړم چې ساوت افریقا کرکټ بورډ چې کوم ده هغوی هم خپل لوبغاړي نه دي پرېښودلي، هغه کانټریکټډ لوبغاړي چې کوم دي هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې پاکستان سوپر لیګ کې لوبه ترسره کړي. هغه 13 ورځ کته هغه 2 ورځې مخکې د پاکستان سوپر لیګ دغه مینی اکشن ترسره شول. دلته ګوره یو ساوت افریقایي لوبغاړی هم نه واخیستلی، حالانکې داسې معلومېده چې ډېر زیات د ساوت افریقا لوبغاړي به دوی واخلي. نو د همدغه ساوت افریقا په وجه باندې چې دوی ته اجازه نه وه ورکړې، NOC نه وه ورکړې چې تاسو په پاکستان سوپر لیګ کې لوبه ترسره کړي. د ده په وجه باندې دغه پاکستان سوپر لیګ کې مختلف ټیمونو لخوا دغه نور لوبغاړي واخیستل شول. او تاسو دلته د پاکستان سوپر لیګ دغه د ټولو ټیمونو مکمل سکواډونه هم کتلی شئ چې دغه هر یو ټیم تقریبا 22 لوبغاړي، بعضې ټیمونه 20 لوبغاړي اخیستلي، بعضې ټیمونه 22 لوبغاړي اخیستلي. د هغه لوبغاړي دي چې کوم مصروف دي دغه مکمل لیست تاسو کتلی شئ په دغه کې چې د ټولو لوبغاړو ټیمونو دغه سکواډونه یعنې کنفرم سکواډونه هم اعلان شوي دي کوم به چې پاکستان سوپر لیګ کې لوبه ترسره کړي. په دغه کې به زه تاسو ته دغه یو ټیم د رشید خان دوی ټیم سکواډ به هم وښیم چې دلته تاسو کتلی شئ دوی سره رشید خان ده، شاهین شاه افریدي ده، فخر زمان ده، محمد حفیظ
داریس روف د ډیوډ ویسی ده او دلته فیل ساټ د ورسره هغه بن ډنګ چې کوم د هغه دوباره بیا واخیستو هغه تېره ورځ ډرافټ کې د نور لوبغاړي سهیل اختر د زیشان اشرف د احمد دانیال د کامران غلام د فوکس کرافټ د سمیت پټیر دا او دغه نور لوبغاړي تاسو کتلی سئ نو دغه ټولو ټیمونو لوبغاړي معلوم سوي دي. د نه علاوه به زه تاسو ته دغه بیګ بیش لیګ په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې سبا ته په بیګ بیش لیګ کې یوه ډېره زبردسته لوبه هم ترسره کیدونکې ده. دغه یوه لوبه خو سهار ټایم کې 8 بجې د افغانستان په وخت باندې چې کومه لوبه شروع کیږي هغه د نورو ټیمونو ده خو غرمې ټایم کې په کم 1 بجه چې کومه لوبه شروع کیدونکې ده دغه د افغانستان کیس احمد ټیم چې کوم د میلبرن سټار هغه د رشید خان دوی ټیم ایډریټ سټرایکر سره که خیري سبا ته په کم 1 بجه لوبه ترسره کیږي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.